اس انصاف. حضرت خالد ابن ولید څومره لوی جرنیلو، لوی جرنیل، صرف دون الزام وپکې چې خالد ابن ولید خپله کوي او د بل چا نه اوري، نور انصاف کوي پوره. او جرنیل دی صاحب، چیف آف آرمی سټاف چې ورته وایي، جرنیل صرف دومره ده چې دی خپله مني. وی غنیمت کې خیانت کوي؟ وی نه. په خپله وروستو جنګېږي؟ وی نه، مخکې جنګېږي. شرعي څه نقصان پکې شته؟ وی نه. وی څه نقصان دی؟ وی هغه چې لاندې ورسره کم نور جرنیلانو هغوی وی خپله کوي، زموږ نه مني بس. او دا لا این اډر خو د مخکې نه راروان دی چې څه اډر کوي موږ ورسره ځو بس. ډېره تیزي کوي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په سوال جواب ولېږه، وی د شورا فیصلې باندې به فیصله کوي، خپل اډر به نه کوي، د به بیا خپل اډر چلاو. څه ګناه خو پکې نه وه، هغه ته خبره مضبوطه ښکارېده. بیا ورپسې سړی ولېږه، وی خالد ابن ولید ته وایه چې امیرالمؤمنین وایي چې جهادي څومره کارونه کوي، شورا سره مشوره کوه نورو لاندې جرنیلانو سره، د هغې د مشورې نه بغیر مه کوه. لیکن خالد ابن ولید خو هم څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سیف من سیوف الله ویلي چې د خدای د تورو نه یو توره د توره، دا لقب وله پیغمبر مبارک ورکړی. بس چې نه منله، حضرت عمر بل سړی ولېږه، ورته ویې لړ شه او خالد ابن ولید به په میدان جنگ کې وي، او ورته ووایه چې ستا په ځای زه موقع جرنیل کړم، زه چیف آرمی سټاف شم، زه جرنیل شم، او تا نه دا عهده واخیسته، ته به د یو سپی په حیثیت جنګېږي. دا نه چې ته به سیکنډ جرنیل شې، دا نه چې د هغې نه به لاندې شې. دې زمانه کې مونږ ورته چې کومې عهدې ورکوه به نه، ته به د یو سپی په حیثیت یې. بس لاړ په میدان جنگ کې خالد ابن ولید ته اطلاع ورکړه، بس هغه چې هغه کم د جرنیلۍ مشری کم شو هغه یې غله ورکړه او لاندې راغی او د یو عام سپی په حیثیت باندې جنګېده. نو چا وله پیغور ورکړه، وی ته خو مخکې به د فوج جنګاو، څه به دې کول، جرنیل وی، اوس یې لاندې راوستی. حضرت خالد ابن ولید ورته څه وی؟ وی اس پروا نشته، مخکې به مې خلک جنګول، اوس به په خپله جنګېږم. مخکې به مې خلق جنګول، مرګري به مې جنګ ته ور مخکې کول، بس ما لپاره منقبت دی، اوس به په خپله جنګېږم. یو ځل د دې برطانیې وزیر اعظم و، زما په خیال یو د دې وزیر اعظم نه مخکې بل و که بل و، ټوني بلیر یې ورته ویل، ټوني بلیر. تاسو یقین وساتئ چې د هغه سټیټمنټ و د هغه بیان و ما په خپله اورېدلی دی، ما په خپله کتلی دی، چې د هغه نه تپوس شو د دې دنیا کې د خلکو یو آیډیل. زمونږ پرویز مشرف نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی؟ څوک دی وخت چې د هغه په شان بادشاه یو چلی؟ وایي کمال اتاتورک، یو ظالم بیکاره بادشاه و، بېدینه بادشاه و. هغه نه چا ټوني بلیر نه تپوس وکړو، ګورئ ټوني بلیر نه، وایي ستا آیډیل څوک دی؟ یعنې حکومت د چا په شان چلول غواړې؟ ویم وی د مسلمانانو عظیم شخصیت عمر فاروق رضی الله عنه په شان. افسوس چې اقصی حکومت وچل. انصاف، بیت المال نے باقاعده د دین عالمان مقرر کړ، په جماعتونو کې کېنول معلمین، هغې د تنخواګانې مقرر کړ، وی خلکو ته قرآن وښایه، د پیغمبر حدیث وښایه چې تاسو بار لګیا یو ځان له مزدوري کوئ، تاسو به د دین خدمت سیګاو کوئ، تاسو له بیت المال نه تنخوا مقرر شو. څومره کونډې وې، یتیمانانو، مسکینانو او معذورو په کور کې به ناستو، تنخوا مقرر شو. او یوازې دا نه چې څومره مسلمانانو او ځوانانو او هغې د جهاد طاقت لرلی شو، هغې یې په کور تنخواګانې ورکولې، وی بچې تنخوا اخلې، خو کله جهاد ضرورت شو نو توره بالې و میدان ته به ځئ. فراواني شروع شو، زکاتونه خلکو ورکول، عشرونه خلکو ورکول. دا د پولیس نظام هغه جوړ کړی دی، د هغه نه مخکې یو فوج و بس، هغې به ټول ارڅه کول. هغه فوج خو به دشمن سره جنګېږي، دننه به امن و امان څوک راویل، دننه به زما د قوم حفاظت څوک کوي، دی خو به د بار نه کوي. نو دا د پولیس نظام یې جوړ، د ډاګ نظام یې جوړ کړ چې خطونه خلکو ته په اسانه باندې رسېږي. ځای په ځای پولونه جوړ کړل، پولونه، او ځای په ځای بیت المال جوړ کړو، او سرکاري ځمکو کې غریبانانو باندې تقسیم کړئ. وی راشه شب اذان لے کرے،
اسې شاړې پرتې دي څه پې ځان له کرې بیت المال له به هم شی راځي او ستاسو به مې په خدای قسم د انصاف حکومت د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم یې جبله ابن هم عمر فاروق ډېر زیات خوشحاله شو چې د روم یو بادشاه راغی او هغه مسلمان شو د روم هغه بادشاه وی چې زما زړه کېږي چې زه عمره وکړم عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی زه به در سره یو ځای لاړ شم دونه پروټوکول یې وله ورکړ وی زه راسره یو ځای ځم او تا سره عمره کړم چې ته عمره کوې چې زه راسره وکړم لکه اوس یو بادشاه لاړ شي او د سعودي بادشاه ورته وی زه راسره ځم زه راسره یو ځای طواف کړم طواف شروع دی لاړل مکه مکرمې ته طواف شروع دی عمره ده نو عمره کې خلک د احرام دا لنګ ورته وي لنګ یې تړلی وي او په هغې کې طواف کوي طواف دوران کې یو بانډیسي چېرته هلته خورش زیات وي او ډېر لوی ټیلي یو بانډیسي چېرته د هغه جبله د روم بادشاه چې مسلمان شوی د هغه پلنګ خپراله پلس کې ښکته چې خپراله هغه چې څنګه قدم واخیسته نو د هغه نه لنګ اوس پړدی شو لنګ ته پرېوت نو بل څادر ورسره و عورت یې ښکاره نه شو ځان یې پټ کړ خو لنګ ته پرېوت چې پرېوته نو دغې جبله لاس اوچت که هغه بانډیسي یې ښه مضبوط یو څپېړه و په دونچاقو دی زما پلنګ دې خپه کېښوده او زه دې بربنډ کړم زما نه یې لنګ وغورځه بانډیسي څوک و هغه خو د حضرت عمر په رعیت کې هغه ته خو انصاف معلوم چې که ته بادشاه او ته زوروره مې خو ته ظلم نشي کولی نیغ لاړ حضرت عمر فاروق له وی دغه جبله ده په څپېړه ووالې چې طواف خلاص شو عمره خلاصه شه راویې غوښته ښه په نرمۍ ورته وی دا بانډیسي یې په څپېړه والې ده وی ولې دې ووه وی زما په لنګ یې خپه کېښوده او زما نه لنګ وغورځېد وجود مې لاندې ښکاره شو هغه ته وی تا راده په لنګ خپه ولې کېښوده وی صاحب ما په قصد نه ایښود د لنګ ولې ځان پسې راښکه په کار خدا دی چې لنګ یې اوچت کړی وي حضور پاک خو فرمایي چې لنګ به د ګېټو نه اوچتی د ولې لنګ ځان پسې راښکه او ما په قصد نه پرېښې خوره شو ټیلو ما خپه کېښود هغه در په لنګ راله د چې قدم واخیست نو لنګ یې اوس پړدلی شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جبله ته وی جبله داسې کنه چې زیاتې یې کړی هغه قصدن پتا خپه نه دی ستا زمونږ پړه کې ډېر لوی قدر دی چې ته مسلمان شي زه در سره رالم او ما په خپله در سره طواف وکړم اوس داسې کار دی چې د خدای په نسته مسلمان شوی نو په اسلام کې مشر او کشر نشته انصاف هر چا سره دی دا باندې سیره دا کول غواړي امیرالمؤمنین ورته وی بخوی نه معاف کو څپېړه یې رانیستله او څپېړه به ترې وباسو هلکه میلمه دې معاف یې کوې نه یې معاف کو هلکه ته نه ګورې چې زه ورسره د مدینې نه راځم او ما ورسره طواف وکړو وی صاحب هر څه ټیک دی خو د پیغمبر مبارک وینا ده پرېږدم نه ما نه څپېړه ایستله په ډک مجلس کې په ټول طواف کې او څپېړه به ترې وباسو حضرت عمر هغه ته وی داسې وکړه دوه خبرې د شریعت وینا ده اوس یا به دنه څپېړه وباسي او یا دا ده چې ته به دې راضي کې جبله وی صاحب ما له یو دوه درې ورځې مهلت راکړه زه به یې راضي کړم ډېره ښه راضي کړه په هغه دوه درې ورځو کې هغه جبله واپس وتښتېد روم ته واپس عیسایي شو وی داسې اسلام مې نه دی پکار چې ما نه دې په حل کې خلک څپېړې وباسي هلکه کمبخته داسې اسلام پکار دی چې د غریب او د بادشاه یو برابر حیثیت دی واپس عیسایي شو چېرته صحابه تلي حضرت عمر ته چا وی چې سړی خو تښتېد روم ته لاړ وی هغه ته خو نیکبخته ما ډېره ښه خبره کړې او د انصاف خبره مې ورته کړې او د شریعت خبره مې ورته کړې وه یو صحابي تلي روم ته تجارت ته دا جبله پې خبر شو چې د مدینې منورې نه یو صحابي مسلمان راغلی دی او تجارت کوي نو دی او خپل دربار ته هغه صحابي ته ما پیژنې وی نه صاحب وی لږ سوچ وکړه ما به وپېژنې چې هغه ورته خپل تاج ماج لر کړه وی ودې پېژنم وی یو صاحب هغه جبله خو نه وی همغې چې زه مسلمان شوم بانډیسي مې په لنګ خپه کېښوده او بیا راته عمر وی اوس به دنه څپېړه وباسي او زه راله واپس عیسایي شو اوهو ډېر بد دی وکړه یو څپېړه څه وه
هغه باندې سه به دې راضي کړو مونږ به ورته مینت کړو او که نه وه نو یو څپېړه کې څه چلو اوس خو ته عیسایي او تا ته پته ده چې د دوزخ خشاکي ټول عمر به دوزخ کې پروت دی ټول عمر دوزخ ښه دی که څپېړه ښه وه او دا د نه تپوس کوم چې هغه څو ورځې دې په اسلام کې تېرې کړې وې هغه جندي سنګ و مخکې هم دلته بادشاه وي اوس هم بادشاه ځکه چې دې واپس راغی قوم واپس بادشاه کړه او ته وی فلانکي وی قسم دی هغه څو ورځې چې ما په اسلام او په مسلمانۍ کې تېرې کړې هغې کې چې کوم خوند او سکون و زما په بادشاه کې نشته ډېر پریشان وی راځه مړه بیا مسلمان شه وی اوړه مې کېږي او په یو شرط هغه شرط دا دی که عمر ماله خپله لور راکوي په نکاح نو زه واپس مسلمانېږم اوس که واپس مسلمان شم نو خلک به پې غورونه راکوي خلک به وایي چې دا څنګه سړی دی قمقل کله مسلمانېږي کله واپس عیسایي کېږي بیا مسلمانېږي نو که عمر غوندې سړی امیر المؤمنین ډېر لوی سړی دی ما له لور راکوي نو زه به ووایم چې زه مسلمان شوم په دې شرط چې امیر المؤمنین عمر غوندې شخصیت ما له لور راکړي صحابي ورته وایي که زما د لور خبرې اوس په دقه ساعت یې دله درکوم که زما د وس خبرې ما ته وایه چې وکړم نو لور د عمر ده هغه خو د هغه نه بغیر د فیصله نشم کولی خو داسې کار دی زه را تجارت خپل پرېږدم دا سامان دلته پرېږدم زه مدینې منورې ته ولې تا خدای مسلمان کی نو عمر ته وایم نو که هغې لور درکوله نو واپس راځم دې لاړ مدینې منورې ته کافي مزل و ډېر مزل د میاشتو مزل و چې لاس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوې وی صاحب هغه جبله سره مسلمان شم اسلام ته اړه کېږي خو ستا لور غواړي الله اکبر حضرت عمر یوه لور ګورې په حضور پاک واده وه ام المؤمنین و د مسلمانانو مور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نو ام المؤمنین خو په هغې پابندي وه چې د حضور پاک د وفات نه پس ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا چا سره به نکاح نه کوې ستا لور غواړه لور یان وسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی تا ورته ښه ولې نه کوې وی صاحب ستا په لور نوسۍ کې زما څه اختیار و وی بچې د یو انسان د اسلام نه د عمر لونه خو څه کې چې د عمر ټول زامن او بچیم قربان هله شابه په دې اس په واړوه او ځان رسوه چې راځه ستا شرط منظور دی بلکل منظور دی د عمر لور خو دې وخت کې نشته نوسۍ شته بلکل شرط ته منظور دی راځه هله ځان زر رسوه چې سړی مړ نه شي او کلمه وایي او خدای پاکې مسلمان هغه تاجر واپس لاړ روم ته چې روم ته څنګه ورسېده نو هلته لویه جمع جرګه وه خلک پریشانه دي اله ګوله ده د چا نه یې تپوس وکړه وایي دا اله ګوله د څه ده وایي دا زمونږ بادشاه جبله مړ شوی دی او د هغه د جنازې او د هغه د دفن خبرې ایمان په قسمت کې نو دا د حضرت عمر هغه د اسلام سره مینه او د اسلام سره محبت او عجزي او کله چې شام فتح شو شام او دې ته شام ته یو دې دی یو غلام دی غلام دوه کسه په یو وخو لښکر ډېر لوی دی وخان کم دی نو د سره یو غلام و اعلان یې وکړ دوه کسان په یو وخ باندې کېنئ اوښ به ډېر نه ستړی کوی یو کس به لاندې رواني یو به په اوښ ناستي چې دا لاندې ستړي شي دی به بره وخیږي او دا بل به راکوشي د سره یو غلام دی په اوښ باندې سور روان شو سمنځ چې لاړل غلام ته یې ویې اوښ ودروه راځه بره کېنه او په خپله یې پړې ونیوه غلام ورته ویې صاحب دا څه کې ما بره خیږي او ته پړې نیسې ویم وی دا ولې ته خو زمونږ امیر المؤمنین بادشاه صاحب نور خلک به کوي ته به داسې ما سره نه کوې زه به دا اوښ پړې نیسم دا ډېره بده خبره چې زما غوندې غلام په اوښ باندې سوري او د اوښ پړې امیر المؤمنین نیولي ته خو یوازې امیر المؤمنین نه د حضور پاک ملګری یې نږدې او خلیفه د حضور پاک هغه ویې کودېږه خیږه بره انصاف به کوو که د قیامت په ورځ ما نه الله تپوس وکړي نو زه به الله له څه جواب ورکوم او مقصې وشوه تر د شامه پورې تر شامه پورې حضرت عمر به نمبر په نمبر بدلېده غلام به بره ناستو او ده به پړې نیولې چې دی به ستړی شو دی به بره وخته غلام به پړې ونیوه اوس عجیبه خبره دا ده چې کله
داخلی کی شام تا اغا نمبر اس دا عمر راغی دا کدیدو عمر غلام تاوی خی جبرا اغوی سیب دا خدای خاطر ہوکا دا خمون خار تا دن نکیگو او دا خار طول چی سمرا مذہبی مشران دی اب طول ستے استقبال تا ولاڑی نو تابا پڑی نیولی زبا برم تالم شرم دی و مالم شرم دی خلق بسوئی خلق امرال ورطه منتو که وزیرانو ورطه منتو که چه امیر المومن دا خدای خاطرو که دا سړی د مر استړی نری او ته پوښ کېنه وته وی نه داسې نه کې انصاف نه بکار اخلو انصاف ته به مهرباني کې د قرانګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې دوه مرګریو دریو کسانو باندې شریک اوخو دوه کسو په سورې دی یو بکو دی قسم دی رسول الله مبارک خپل نمبر کې کو دی او صحابه ببر اسوارو او غي وته وی چې د الله رسول موږ خپل نمبر بدلو را بدلو تمکو زیگا مونگ دو کسایو نمبر کی مونگ خطا پورتا کیگو او تبا نکے حضور پاک او فرمائل چی زمانہ تکلم نئے او زمانم ثوابم زیاد ندے خواہ او زمانہ دا خدای